أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا او پوه شئ انما غنمتم چې بشک هغه څه چې په غنیمت کې راشي تاسو ته په غنیمت کې بیا مو تاسو من شیء د سسیزنا فان لله خمسه نو پس بشک الله د پاره دا پنځمه حصہ وللرسول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ولذل قربا او د خپلوانو د پاره والیتاما او یتیمانانو د پاره والمساکین او مسکینانو د پاره وابن السبیل او د مسافرو د پاره ان کنتم آمنتم بالله کچریه تاسو ایمان لره په الله تبارک وتعالى باندې وما انزلنا او په هغه کتاب چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان پورز د فرقان کې پورز د حق او د باطل د فیصله پورز یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي وي دولخ کری دوړلي والله على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی اذ انتم بالعدوه الدنيا هر کله چې وای تاسو په غاړه نږدې باندې وهم بالعدوه القصوى او دویو په غاړه لري باندې والركب اسفل منكم او قافله خطه ود تاسونا ولو تواعدتم او کتاسو کچری تاسو د یوبل سرا وعده کولی لاختلفتم فی الميعاد نو اختلاف بکړو تاسو په وعده کې ولکن ليقضي الله لیکن پورا کولو الله لا امرا یوکار کان مفعولا چې کیدونکې وو ليهلك چې هلاک شي من هلاکا هغه څوک چې هلاک شو عن بینه پخکار دلیل سره ويحيى او ژوندې پاتې شي من حیا څوک چې ژوندې پاتې شو عن بینه پخکار دلیل سره وان الله لسميع عليم او بشک الله تبارک وتعالى اوریدونکې دی په هده اذ یریکهم الله هر کلا چې او خودل تا دوی الله تعالی فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لگ ولو اراکهم او کچری دوی خودلې وی تا کثیرا ډیر لفشلتم نو همت به بیللې او تاسو ولتنازعتم او خامخا اختلاف بکړو تاسو فی الامر په دې معاملې کې ولکن الله سلم لیکن الله تبارک وتعالى سلامت او ساتلی انه بشکا هغه الله علیم بذات الصدور عالم دی په ذات د سینو باندې یعنی پر رازونو د سینو باندې و اذ یریکموهم او هر کله چې هغه خودل تاسو ته دوی اذ التقیتم کله چې تاسو مخامخ شوي فی اعینکم پسترګو تاسو کې قلیلا لگ ويقللكم او لګي ښکارا کړی تاسو فی اعینهم د دوی پسترګو کې ليقضي الله د پاره د دې چې پوره کړی الله تبارک وتعالى امرا دغکار کان مفعولا چې کیدونکې وو و الى الله او الله تبارک وتعالى طرفتا ترجع الامور واپس کولی شي کارونه ټول یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اذا لقيتم فئه هر کله چې تاسو ملوشه د یو ټولی سره یعنی په مقابله شه د یو ټولی سره فثبتوا نو کلک اوسیږئ ثابت قدم اوسیږئ واذكروا الله كثيرا او یادوي الله تبارک وتعالى ډیر لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واطيعوا الله ورسوله او حکم منئ د الله تعالی او د هغه د رسول ولا تنازعوا او د یو بل سره جګړه مکوئ فتفشلوا غني همت به بیلې تاسو وتذهب ريحكم او لاړ بشي رعب تاسو واصبروا او صبر کوي ان الله مع الصابرين بشکا الله تبارک وتعالى د صبر کوونکو سره دی ولا تكونوا او مکیږئ تاسو کالذین پشان د هغه خلکو خرجوا من دیارهم چې اوتل دوی د خپل کورونو نه بطرن په غرور سره ورئاء الناس او خلکو ته په خودنه د ځان سره په رئاء الناس په خودنه د خلکو سره
ويصدون او دوی منکوي خلق عن سبیل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه والله او الله تبارک وتعالى بما يعملون په هغه څه چې دوی کوي محيط احاطه کوونکی دی و اذ زینا او هر کله چې خیسته کړل لهم د دوی لپاره الشیطان شیطان اعمالهم عملونه د دوی وقال ویل لا غالب لكم نشته د سو غالب پتا سو باندې اليوم ننرزي من الناس د خلقنا واني جار لكم او زو مددگار یم دستاسو فلما تراءت پس هر کلا چې مخامخ شوي الفئتان دواړه ډلې نکسا نو واپس وګرځېدو على عقبيه په پوندو خپلو وقال او ویل انی بریء منکم زبیزار یم د تاسو نه انی ارى زوینما ما هغس لا ترون چې تاسو یې نوینه انی اخاف الله بشک زیریګم د الله نه والله شدید العقاب او الله تبارک وتعالى سخت عذاب ورکون کې دی اذ يقول المنافقون هر کله چې او المنافقان والذين او هغه خلقو في قلوبهم مرض چې د دوی په زړونو کې مرض دی غر هؤلاء مغرور کړي دي دوی لرا دینهم دین د دوی ومن يتوکل على الله او څوک چې توکل وکړي په الله تبارک وتعالى باندې فإن الله عزيز حكيم نو پس بشکا الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی ولو ترى او کچری اوینتو اذ يتوفى الذين كفروا چکلا روحنا اباسی د هغه کسانو نه چې کافران دي الملائکه فرشتي یضربون وجوههم وخی په مخونو د دوی گزارونه کوي په مخونو د دوی و ادبارهم او په شاګانو د دوی وذوقوا او دا ورته وای وذوقوا او اوسکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ذالک دا سزا بما قدمت په سبب د هغه عمل چې وړاندې لګلی دي ایدیکم لاسونو دستاسو وان الله او بشکا الله تبارک وتعالى ليس بظلام ند ظلم کون کې للعبید په خپل بندگانو باندې کدأب آل فرعون كتأب آل فرعون لکه چې حال شو د قوم د فرعون حال د دوی پشان د آل د فرعون شو والذین او د هغه خلقو من قبلهم چې د دین روان دیو کفروا بآیات الله دوی انکار کړو په آیاتونو د الله تبارک وتعالى باندې فاخذهم الله پس اونیول الله تبارک وتعالى دوی بذنوبهم په گناهونو د دوی ان الله بشکا الله تبارک وتعالى قوی ډیر طاقتور دی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی ذالک بان الله دا زکه چې بشکا الله تبارک وتعالى لم یکو مغیرا هیڅکله ندی بدلون کې نعمتن د یو نعمت انعمها چې انعام کړی وي د لرا علی قوم په یو قوم باندې حتا یغیروا تر دې پوری چې دوی په خپل بدل کړي ما هغه سو بانفسهم چې د دوی په زلونو کې دي وان الله بشک الله تبارک وتعالى سميع عليم اوریدونکي او په هدي کدأب آل فرعون د دې حال پشانت د حال د آل فرعون والذین من قبلهم او د هغه خلقو چې وړاندې لدینو کذبوا بآیات ربهم دوی نسبت کړو نسبت د دروغ کړو په آیاتونو د رب خپل باندې فاهلكناهم پس هلاک لمونږ دوی لرا بذنوبهم په گناهونو د دوی واغرقنا او غرق لمونږ آل فرعون فرعونیان آل فرعون وكل كانوا ظالمين او طول ظالمان ان شر الدواب بشکا ډیر بد زناورنا بشکا ډیر بد سالرون کونا عند الله دغه کې د دواب نه مراد هر جاندار دی هر سالرون کې ان شر الدواب بشکا ډیر بد جاندارونه د سالرون کونا عند الله د الله په نسبان دي الذين كفروا هغه کسان دي چې کافران دي فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي الذين هغه خلق عاهدت
چې وعده کړی دا تا منهم د دوی سره ثم ينقضون عهدهم بیا دوی ماتوي خپل وعده فی کل مره په هر پیره کې په هر ځل وهم لا يتقون او دی پرهیزګاری نه کوي دی نه یریږي یا دی تقوا نه اختیاري فاما تثقفنهم پس که چرته بیا مو می دوی لرا فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو ازغلوا د دوی په ذریعہ د دې د مرعوب کولو په ذریعہ من خلفهم کم چې رستو د دوی نه دي لعلهم يذكرون د پاره د دې چې دی نصیحت حاصل کی او اما تخافن او کچره ته یریږي من قوم د یو قومنا خیانتن د خیانتنا فنبذ الیهم نو اغرزوا د دوی طرف ته على سواء د برابرۍ په بنیاد باندې فنبذ الیهم على سواء نو د دې طرف ته اغرزوا د برابرۍ په بنیاد د دې وعده معاهده ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب الخائنين محبت نکي د خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين كفروا او هرگز د خیال نکي هغه خلک چې کافران دي سبقوا چړوان دي شول انهم لا يعجزون بشک دوی ندی عاجز کوونکی الله لره نشي عاجز کوله او اعدوا او تاسو تیار ساتي لهم د دوی د پاره مستطعتم سمره چې تاسو طاقت وي سمره چې تاسو نکیدي شي ستیار ساتي من قوت ومن رباط الخيل او تیار تړل شوی اسونه ترهبون به چې تاسو جاروي په دې سره عدو الله د الله دشمنان وعدوکم او تاسو دشمنان واخرین من دونهم او نور سوا د دوینا لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ دوی الله يعلمهم الله پیژنئ دوی وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من شيء د سسیزنا فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې یوفى الیکم پورا بدر کولی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او پتاسو باندې با ظلم نشي کولی وان جنحوا للسلم او کچری دوی مایل شي سلامتیا طرف ته یعنی صلح طرف ته فجنح لها نتهم مایل شاد دی طرف ته وتوکل علی الله او توکل کوا په الله تبارک وتعالى باندې انه هو السميع العليم بشک الله تبارک وتعالى اوریدونکي او علم لرونکي دی و ان یریدوا او کچری دوی غواړي ان يخدعوك چې دوی دوکه درکې تا ته فان حسبك الله نو پس بشکا کافی دی تعالی را الله تبارک وتعالى هو الذي الله هغه ذات ته ایدکا چې قوت درکتا تا مضبوطیای درکتا تا بنصره په خپل مدد سره وبالمؤمنین او په مؤمنانو سره والف او محبت یې واچولو بین قلوبهم د دوی د زړونو په مینس کې لو انفقتا کچری خرج کړي وتا ما فی الارض جميعا هغه سوچ پزمکه کې دی ټول ما الفتا نبو اچول محبت تا بین قلوبهم د دوی د زړونو په مینس کې ولكن الله الف لیکن الله تبارک وتعالى محبت واچولو بینهم د دوی په مینس کې انه عزیز حکیم بشکا الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسبک الله کافی تعالی را الله تبارک وتعالى ومن اتبعك من المؤمنين او کم مؤمنان او ومن او هغه څوک اتبعك چې تابعداري کوي استا من المؤمنين د مؤمنانو نه یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرض المؤمنین على القتال حرض المؤمنین را اوپاروا ترغیب ورکا روچت کا مؤمنان على القتال په جنگ باندې جنگ ته روچت کا مؤمنان ترغیب ورته د جنگ ورکا ان یکم منکم کچری وید تاسونا 20 صابرون شل کسان صبر کوونکی یغلبو 200 نو دی بغالب شي په 200 باندې و ان یکم منکم او کچری وید تاسونا 100 سل کسان یغلبو نو غالب بشي دوی الفا من الذين كفروا فزروا کسانو د هغه کسانو نه کفرو چې کافران دي بانهم بسبب د دې چې بشک دوی قوم لا يفقهون داسې قوم دي چې دوی نه پوهیږي الان
اوس خفف الله عنکم کم کړو الله تبارک وتعالى پیټه دستاسونا یا تخفیف راوستو الله تبارک وتعالى دستاسونا وعلم او هغه پوهه دی ان فیکم ضعفا چې پتاسو کې کمزوری ده فإن یکم منکم پس کچری وی د تاسونا مئتن صابرتن سل کسان صبر کوونکی یغلبو مئتین نو دوی به غالب وی په 200 باندې و ان یکم منکم الف او کچری وی د تاسونا زر کسان یغلبو الفین نو دوی به غالب شي په 2000 کسانو باندې باذن الله الله په حکم باندې والله مع الصابرین او الله تبارک وتعالى د صبر کوونکو سره دی ما کان لنبی ندی مناسب د یو نبی د پاره ان یکون له چې وی د سره اسرا قیدیان حتی یثخن فی الارض تر دې چې غلبه بیا مومي پزمکه کې تريدون تاسو غواړئ عرض الدنیا مال د دنیا والله يريد الاخره او الله تبارک وتعالى غواړي اخرت یعنی غواړي تاسو د اخرت فائدہ والله عزیز حکیم او الله تبارک وتعالى غالب دی او حکمت والا دی لولا کتاب من الله کنو لیکل الله تبارک وتعالى کنو لیکل شوی حکم د الله تبارک وتعالى د جانبنا سبق د مخکنا لمسکم نو ضرور برسیدلی او تاسو ته فيما په هغه سباره کې اخذتم چې واغستل تاسو یعنی کوم فدیه تاسو واغستا عذاب عظیم لوی عذاب فکلوا پسخری مما د هغه سنا غنیمتم چې په غنیمت کې واغستل تاسو حلالا طیبا پاک مال واتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نا ان الله بشک الله تبارک وتعالى غفور الرحیم بخون کې او رحم کون کې یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم قل او فرمایا لمن فی ایدیکم هغه چاته چې تاسو په لاسونو کې دي من الاسرى د قیدیانو نه ان الله يعلم الله کچری معلوم کی الله تبارک وتعالى یعنی کچری الله تبارک وتعالى ته مخکاریدل فی قلوبکم تاسو په زړونو کې خیرن س خیر یؤتکم نو درب کی تاسو ته خیرا مما ډیر خو د هغه نه اوخذ منکم چې واغستلی شو د تاسو نه ويغفر لكم او بخنه به وکړي تاسو ته والله غفور رحیم او الله تبارک وتعالى بخون کی او مهربان دی و ان یریدو او کچری دوی اراده وکړي خیانتک د خیانت کولو د تاسو فقد خان الله نو په تحقیق سره دی خیانت کړی دی د الله تبارک وتعالى سره من قبل مخکد دینا فامکن منهم بیا هغه قابو درکړو تا په دوی باندې والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى پوها او خوند حکمت دی ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وهاجروا او هجرت کړي دي وجاهدوا او جهاد کړي دي باموالهم فمالون خپلو وانفسهم او پزانون خپلو فی سبیل الله پلارد الله تبارک وتعالى کې والذین او هغه کسان او چې پناه ورکړه دوی ته ونصروا او مدد یې وکړه دوی اولئک دغه خلق بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعضن دوستان د بعض نور دي والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي ولم یهاجروا او هجرت یې اونکړو مالکم نشته د تاسو د پاره من ولایتهم د ولایت د دینا یعنی د وراثت د دینا من شیء سسیز حتی یهاجروا تر دې پوری چې دوی هجرت وکړي و ان استنصروکم او کچری دوی مدد وغواړي د تاسو نه فی الدین د دین په باره کې فعلیکم النصر نو پتاسو باندې لازم دی مدد کول الا علی قوم مگر د داسې قوم متعلق نه بینکم چې د تاسو په مینس کې و بینهم او د دوی په مینس کې میثاق معاهده وی والله او الله تبارک وتعالى بما تعملون په هغه څه چې تاسو یې کوي بصیر لیدونکي دي والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعضن دوستان دي د بعض نورو یعنی وارثان دي د بعض نورو الا تفعلوه کچری تاسو داسې ونکړی
تکن فتنتن نوی بفتنه فی الارض پزمکه کی وفساد کبیر او فساد ډیر لوی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وهاجروا او هجرت کړي دي وجاهدوا او جهاد یې کړي دي فی سبیل الله فلارد الله تبارک وتعالى کی والذین آووا او هغه کسانو چې زئی ورکړو دوی ته ونصروا او مدد وکړو دوی اولئک دغه خلق هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي رښتونی لهم شتدید دوی د پاره مغفرة بخنا ورزق کریم او رزق روزی عزت والا والذین او هغه کسان آمنو من بعد چې ایمان وروړو پس د دینا وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا معکم او جهاد وکړو دستاسو سره دستاسو په معیت کې په مرګرتیا کې فاولائک منکم نو دغه خلق دستاسو ندی و اولو الارحام او رشتہ دار نزدیک خپلوان بعضهم بعض د دوینا اولا ببعض زیاد حقدار دی د بعض نورو فی کتاب الله د الله په کتاب کې ان الله بكل شيء علیم بشکا الله تبارک وتعالى په هر چیز باندې په هدي علم لرونکي دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءة من الله ورسوله اعلان د بیزاری دی د الله د جانبنا او د رسول د هغنا الى الذين هغه خلقتا عاهدتم چې معاهده وکړه ور سره تاسو من المشرکین د مشرکانو نه فسیحوا فی الارض پس وګرځئ پس مکه کې 4 اشهر سلور میاشتې واعلموا او پوه شئ انکم چې بشک تاسو غیر معجز الله نه عجز کوونکی الله لرا وان الله او بشک الله تعالی مخزل کافرین رسوا کوونکی دی کافرانو لرا واذان من الله او اعلان دی د الله د جانبنا ورسوله او د رسول ددنا الى الناس طول خلقتا یوم الحج الاکبر پورز د لوی حج ان الله چې بشک الله تبارک وتعالى بریء من المشرکین بیزار دی د مشرکانو نا ورسوله او رسول ددهم فان تبتم پس کچری تاسو توبه وکړئ فهو خیر لكم نو دا بهتره د تاسو د پاره وان تولیتم او کچری تاسو مخواړوي فاعلموا نپوه شی انکم چې بشک تاسو غیر معجز الله نه عجز کوونکی الله تبارک وتعالى لرا وبشر الذين كفروا او زیر ورکا هغه کسانو ته چې کافران دي بعذاب الیم په عذاب درناک سره الا الذين مگر هغه کسان عاهدتم چې معاهده وکړه تاسو من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم بیا هغه تاسو سره سکمی اونکو بیا دوی د تاسو سره سکمی اونکو شیئا لغهم ولم يظاهروا او ندوی تاسو په مقابله کې ولم يظاهروا او ندوی مدد وکړو علیکم تاسو خلاف احدا د هیچا فاتموا الیهم نو پس پورا کوي تاسو د دوی سره عهدهم وعده د دوی معاهده د دوی الی مدتهم تر نیټه خپل تر دې تر نیټه پوري ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحب المتقين محبت کوي د متقیانو سره فاذا انسلخ پس هر کله چې تیری شي الاشهر الحرم میاشتې د عزت فاقتلوا المشرکین نو پس اوجنه مشرکان حيث وجدتموهم پکم ځای کې چې بیا مو میدوی وخذوهم او اونی سیدوی واحصروهم او راگیر کړی دوی وقعدوا لهم او کینه د دوی ته کل مرصد په هر موقع کې فان تابوا پس کچری دوی توبه وباسي واقاموا الصلاه او قائم کی منځو واتوا الزکات او ورکی زکات فخلوا سبيلهم نو پریک دے لار د دوی ان الله غفور الرحیم بشک الله تبارک وتعالى بخون کی او رحم کون کی دی وان احد من المشرکین او کچری یو کس د مشرکانو نا استجارک پنا غواړي دستانا فاجره نو پنا ورکا حتا يسمع كلام الله تدې پوری چې هغه ووري کلام د الله تبارک وتعالى ثم ابلغه بیا ورس ودی
مأمنه زید امن ددتا ذالک بانهم دا زکه چې بشک دوی قوم لا يعلمون دا سي قوم دي چې دوی نه پوهیږي کیف یکونو سرنګ کی دی شي للمشرکین د مشرکانو د پاره عهد وعدا عند الله د الله پنځ باندې وعند رسوله او پنځ د رسول د باندې الا الذين عاهدتم مگر هغه کسان چې وعده ور سره کړی د تاسو عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې فمستقاموا لكم پس ترسو چې دوی قائم وي د تاسو د پاره فاستقیموا لهم نو تاسو قائم اوسېږئ په دې موحده باندې د دوی د پاره ان الله يحب المتقين بشکا الله تبارک وتعالى محبت ساتي د پرهیزګارانو سره کیف و ان یظهروا علیکم سرنگ معتبر کی دیشی دا موحده و ان یظهروا علیکم کچری دوی غلبه مومی پتا سو باندې لا يرقبوا فیکم ندیب لحاظ نکوی ستاسو پبارکی الا درشتی ولا ذمتا او ند ذمی ند معاهدی یرضونکم دی رازی کوي تاسو بافواههم پخپل خلو سرا وتأبى قلوبهم او انکار کوي زلون د دوی واکثرهم فاسقون او اکثر لدوینا نافرمان دي اشتروا بآیات الله واغستل دي د آیتونو په آیتونو د الله باندې ثمنا قلیلا عوض لگ فصدوا بیا منکل دوی خلق عن سبیله د لارې د الله تبارک وتعالى نا انهم ساء بشک دوی ساء ما کانو ډیر بد دی هغه سوچ دوی يعملون دوی بکول لا يرقبون دی لحاظ نه کوي فی مؤمن د مؤمن په حق لا د مؤمن په باره کې الا د ذمه ولا ذمه او نه د وعده واولئک او د خلق هم المعتدون هم دی د حدنا تجاوز کون کی دي فان تابوا پس که چری دوی توبه وباسي واقاموا الصلاه او دی قائم کی منځو واتوا الزکاه او ورکړي زکات فاخوانکم فی الدین نو دوی ستاسو رونه دی په دین کې ونفصل الآیات او من په تفصیل سره بیانو آیتنا لقوم یعلمون د پاره د هغه خلکو چې دوی علم لري دوی پوهیږي وان نکثوا ایمانهم او کچریمات کړي دوی قسمونه خپل من بعد عهدهم پس د وعده د دوینا وطعنوا او دی پیغورونه کوي عیبونه روباسي فی دینکم ستاسو په دین کې فقاتلوا نو جنگ کوي ائمه الكفر د کفر امامانو سره د کفر پیشوایانو سره انهم بشک دوی لا ایمان لهم ندی معتبر قسمونه د دوی لعلهم ينتهون د پاره د دې چې دوی منشي الا تقاتلون آیا جنگ کوي تاسو قوما الا تقاتلون آیا تاسو جنگ نه کوي قوما د هغه خلکو سره نکثوا ایمانهم چې مات کړي دي قسمونه خپل وهمو او دی همت کړو اراده کړو به اخراج الرسول په وباسلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وهم بدؤکم او دوی جګړه شروع کړي و تاسو سره اول مره په اول ځل اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دوینا فالله احق پس الله زیات حقدار دی ان تخشوه چې تاسو او یریږئ ددنه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان قاتلوهم جنگ کړي د دوی سره يعذبهم الله چې عذاب ورکړي دوی ته الله تبارک وتعالى بأيديكم ستاسو په لاسونو ويخزهم او رسوا کړي دوی وینصرکم علیهم او مدد وکي ستاسو د دوی په مقابله کې ويشفي او یخکړي صدور قوم مؤمنین سینې د قوم د مؤمنانو ويذهب او لرکړي غیظ قلوبهم غصد دي د زړونو ويتوب الله او توبه قبل الله تبارک وتعالى على من يشاء د هغه چا چې اوغاړي والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى پوه دی او خاوند حکمت دی ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تترکو چې تاسو به پرې خو دی شي ولما يعلم الله او تر اوسه پوری ندی معلوم کړي الله تعالی یعنی ندی ظاهر کړي الله تعالی
الذين هغه کسان جاهدوا چې دوی جهاد کړی دی منکم د تاسو نه ولم يتخذوا او دین دنی ولی من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه ولا رسوله او ند رسول ددنا ولا المؤمنین او ند مؤمنانو نه ولیجتن سوق دوست د راز والله خبير بما تعملون او الله تبارک وتعالى خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ ما کان للمشرکین ندی مناسب د مشرکانو د پاره ندی حق د مشرکانو ان يعمروا چې دوی آباد کی مساجد الله جمعتون د الله تعالی شاهدین علی انفسهم چې شهادت ورکون کی دی دوی په خپل ځانونو بالکفر د کفر اولئک دغه خلق حبطت اعمالهم زایشول د دوی عملونه وفي النار هم خالدون او دوی با په اور کې همیشه وي انما بشک خبر داده بلنه يعمروا مساجد الله ابادوی با جمعتون د الله تبارک وتعالى من هغه څوک آمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې واقام الصلاه او قائم کړي وي منځو واتى الزکات او ور کړي وي زکات ولم يخش الا الله او دین یریږي مگر د الله نه فعسى اولئک نو پس امید دی خایږي اولئک چې دغه خلق ان یکونو من المهتدین وبا سملار مندون کی اجعلتم آیا ګرځولې د تاسو سقایت الحاج وبس کول حاجیانو ته وعمارة المسجد الحرام او آباد ساتل د مسجد حرام کمن پشانت د هغه چا آمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وجاهد او جهاد کړي وي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې لا یستوون عند الله دین دی برابر پنځ د الله باندې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تبارک وتعالى هدایت نکي قوم ظالمانو ته الذين هغه کسان آمنو چې ایمان قبول کو وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې باموالهم پمالونو خپلو وانفسهم او پزانونو خپلو اعظم درجه ډیر لوی دی په درجه کې عند الله د الله په نسبت دی واولئک او دغه خلق هم الفائزون هم دوی کامیاب دی یبشرهم زیر ورکی دیتا ربهم رب دوی برحمت منه پخپل رحمت ورضوان او رضامندی وجنات او د باغونو لهم فیها لهم چې وی بد دوی د پاره فیها پدې کې نعیم مقیم نعمتنا همیشه خالدین فیها دی به همیشه وی پدې کې ابدا تل ترتلا ان الله بشک الله تبارک وتعالى عنده د سر دی اجر عظیم اجر لوی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا آباءكم من سیتاسو خپل پلاران و اخوانکم او خپل رونا اولیاء دوستان ان استحبوا الكفر کچری دوی خوخوی کفر علی الايمان په ایمان باندې ومن يتولهم اوسوک چې دوستان نسی دوی لرا منکم د تاسونا فاولئک هم الظالمون پس دغه خلق هم دی ظالمان دی قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان کان آباؤکم کچریوی پلاران دستاسو و ابناؤکم او زامن دستاسو و اخوانکم او رونستاسو و ازواجکم او خزستاسو و عشیرتکم او خاندان دستاسو خپلوان دستاسو و اموالن او هغه مالونه اقترفتموها چې تاسو ګټلې دي دا و تجارتون او تجارت تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د هغې د نقصان نه و مساکن او د اوسیدو کورونه ترضونها کم چې خوښوئ تاسو احب الیکم دا زیات خوښوي تاسو ته من الله ورسوله د الله او د الله د رسولنا وجهاد فی سبیله او د جهاد نه په لار د کې فتربصوا نو پستاسو انتظار وکړئ حتی یأتی الله بامره تر دې پورې چې راتللو کې الله تبارک وتعالى په خپل حکم باندې روړي الله تبارک وتعالى خپل حکم والله لا يهدي القوم الفاسقين
او الله تبارک وتعالى هدایت نکي قوم فاسقانو ته. لقد خامخ په تحقیق سره نصرکم الله مدد کړی د تاسو الله تبارک وتعالى فی مواطن کثیرة په ډیرو وطنونو کې په ډیرو موقعو کې و یوم حنین او په ورځ د حنین اذ اعجبتکم کله چې په تعجب کې واچولې تاسو کثرتکم ډیروالی د دی کثرتکم ډیروالی د تاسو اذ اعجبتکم چې په تعجب کې اچولې وای تاسو کثرتکم ستاسو ډیروالی فلم تغن عنکم پس پکار را نغلو ستاسو شیئا حسیز وضاقت علیکم او تنگ شو پتاسو باندې الارض زمکا بما رحبت سرد فراخی ثم ولیتم بیا اگرزی تاسو بیا بیرته اگرزی تاسو مدبرین شاکون کی ثم انزل الله بیا نازل کا الله تبارک وتعالى سکینته سکون خپل تسکین خپل علی رسوله خپل رسول باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې وانزل جنودا او را نازل کو لخر راویلې گلی لخر لم تروها چې تاسو نلیدې هغه وعذب الذين كفروا او عذاب ورکو هغه کسانو ته چې کافران دي وذلك جزاء الكافرين او هم دا سزا ده د کافرانو. ثم يتوب الله بیا توبه قبل الله تبارک وتعالى من بعد ذلك پس د دینا علی من د هغه چا یشاء چې وغواړي والله غفور رحیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې دی. یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو انما المشركون نجس بشک خبر داده بلندا مشرکان نجس دا ناپاک دي فلا يقربوا پس دي نرا نزدیکیږي المسجد الحرام مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس د دې کال د دوی د دې کالنا وان خفتم عائله او کچریتا سو یریګه د محتاجینا فسوف یغنیکم الله نظر د چ غنیان به کی تاسو الله تبارک وتعالى من فضله د خپل فضلنا ان شاء کچری هغه وغواړي ان الله علیم حکیم بشک الله تبارک وتعالى په دې او خاوند حکمت ته. قاتل الذين جنگو کې د هغه کسانو سره لا یؤمنون بالله چې دوی ایمان نه لري په الله تبارک وتعالى باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د اخرت باندې ولا يحرمون او دوی حرام نه غني ما حرم الله ورسوله هغه څه چې حرام کړی دي الله تبارک وتعالى او د رسول ولا يدينون او دین قبلوي دین الحق حق دین من الذين د هغه خلقنا اوتل الكتاب چې ورکړی شوی دی ته کتاب حتا يعطوا الجزيه تر دې چې دوی ورکړي جزيه عن يد په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دوی ذلیله. وقالت اليهود او واي يهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام د الله زوی دی. وقالت النصارى او واي عيسایان المسيح ابن الله عيسى عليه السلام د الله زوی دی. ذلك قولهم بافواههم دا خبر د دوی دا په خلی د دی باندې یضاهئون دوی نقل کوي قول الذين كفروا خبر د هغه کسانو چې کافران شوی دي من قبل مخکې د دینا قاتلهم الله هلاك دکړي دوی لره الله تبارک وتعالى ان يؤفكون دا کم خوا الټ روان دي اتخذوا احبارهم نیولی دی دوی خپل عالمان ورهبانهم او خپل درویشان راهبان اربابا خدایان من دون الله بغیر د الله تبارک وتعالى نا والمسيح ابن مريم او نیولد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زوی د مریم بیبي وما امروا او حکم نو شوی دوی ته الا ليعبدوا مگر دا چې دوی عبادت وکي الها واحدا د یو خدای لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر د یو الله دی سبحانه پاکی د دلرا عما یشرکون د هغه سنا چې دوی شریکان جوړوي یریدون دوی غواړي ان یطفئوا نور الله چې ملکړي دوی نور د الله بافواههم بخپل خلوص را ويأبى الله
او نه قبلوي الله الا ان يتم نوره مگر دا چې پوره کړي نور خپل رڼا خپل ولو كره الكافرون اگر که نه خوخي کافران هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته ارسل رسوله چې راویلې ګلو خپل رسول بالهدى په هدایت سره ودین الحق او په حق دین سره ليظهره چې غالب کړي هغه على الدين كله په دینونو ټولو باندې ولو كره المشركون اگر که بدی غني مشرکان یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو ان كثيرا من الاحبار بشک ډیر د عالمانونا والرهبان او د رهبانيانونا د درویشانونا ليأكلون خامخا خریدي اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل په باطل طریقې سره په ناجایزه ويصدون او منکوي دوی خلق عن سبيل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه والذین او هغه کسان یکنزون چې دی خزانه کوي یکنزون چې دوی ذخیره کوي الذهب سر والفضه او سپین ولا ينفقونها او دوی نه خرج کوي دا فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې فبشرهم پزیر ورکدویتا بعذاب علیم په عذاب دردناک یوم یحما علیها په هغه ورځ چې ګرم بکړي شي علیها د غمال فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها نو داغ به ورکړي شي په دې سره جباههم د دوی تندو ته وجنوبهم او د دوی اړخونو ته وظهورهم او د دوی شاګانو ته او دا به ورته ویل شي هذا ما کنزتم دا هغه دي چې تاسو جمع کولو لانفسکم د خپل ځانونو د پاره فذوقوا پس اوسکئ ما کنتم تکنزون هغه سو چې تاسو به جمع کول ان عدت الشهور بشک شمیر د میاشتو عند الله د الله په نسبان دي 12 شهرا دولس میاشتې دي فی کتاب الله د الله په کتاب کې یوم خلق السماوات فکم ورځ چې هغه پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکه منها د دولس میاشتونه بعضی د دینه منها لدينا 4 حرم صلور عزت من دي ذلك الدين القيم هم داد دين درست فلا تظلموا فالظلم مکوي تاسو فيهن پدې کې انفسکم پخپل ځانونو وقاتلوا المشركين او جنگ کوي د مشرکانو سره کافتن طول په یوځای کما یقاتلونکم لک څنګه چې دی جنگ کوي تاسو سره کافتن یوځای واعلموا او پوه شئ ان الله مع المتقين چې بشک الله تبارک وتعالى د متقیانو سره دی انما النسيء بشک رستو کول د میاشتې رستو کول زیادة فی الكفر زیاته دی په کفر کې یضل به الذین گمراه کول شي په دې سره هغه کسان کفرو چې کافران دي یحلونه عاما دی حلال کړي دي دا یو کال ويحرمونه او حرام کړي دي دا عاما بل کال ليؤاتئوا د پاره د دې چې پوره کړی دوی عدته شمیر ما حرم الله د هغه میاشتو چې عزت والا کړی دي الله تبارک وتعالى حرام کړی دي الله تبارک وتعالى فيحلوا پس حلالوي دوی ما حرم الله سچ حرام کړی دي الله زين لهم خيستکړي شوی دي د دوی د پاره سوء اعمالهم بد عملون د دوی والله او الله تبارك وتعالى لا يهدي هدايت نكي القوم الكافرين قوم كافرانو تا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ما لكم سشوي دي ستاسو د پارا اذا قيل لكم هر کله چې ویل شي تاسو ته انفروا اوزي تاسو في سبيل الله پلار د الله تبارك وتعالى کی اثاقلتم الى الارض ندران شي تاسو د زمکه طرف ته اردیتم آیا راضی شوی تاسو بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا من الاخرته په مقابله د اخرت کې
فما متاع الحیات الدنیا پس ندی سامان د ژوند د دنیا فی الاخرت په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر لگ الا تنفروا کچری تاسو او نوزه يعذبكم نو عذاب بدر کی هغه تاسو ته عذابا الیما عذاب درناک ويستبدل او په بدل کې براولي قوما غیرکم یو قوم غیر دستاسونا ولا تضروه او تاسو با او رسول شیدتا سنقصان ولا تضروه او تاسو بضرر ورنکیدتا شیئا دهیسیز والله على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی الا تنصروه کچره تاسو مدد او نکړي د هغه فقد نصره الله نو په تحقیق سره مدد کړي د هغه الله اذ اخرجه الذين كفروا کله چې راو باسلو دلرا هغه کسانو چې کافران دي ثاني اثنين هغه دویم و په دوو کې اذ هما فی الغار کله چې ودا دواړه په غار کې اذ یقولو کله چې د اویل لصاحبه خپل مرګری ته لا تحزن تغم مکوا ان الله معنا بشکا الله زمونږ سره دی فانزل الله نو پس نازل ک الله تبارک وتعالى سکینته تسکین خپل علیه په د باندې وأيده او قوت د تورکو بجنودن پداس لخکرو باندې لم تروها چې نولی دل تاسو هغیلرا وجعل کلمت الذين او کړهغه وګرځول هغه خبر د هغه کسانو کفرو چې کافران دي السفلى خطا وکلمت الله او خبر د الله هي العليا هم دا اوچته والله عزيز حكيم او الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی انفروا خفافا اوزی تاسو سپکباری وثقالا یا درنباری وجاهدوا او جهاد کوي باموالکم فمالون خپلو وانفسکم او پزانون خپلو سرا فی سبیل الله پلارد الله تبارک وتعالى کی ذالکم خیر لکم داکار بهتر دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ لو کان عرضا قریبا کچریوی مال زر حاصلیدون کې وسفرا قاصدا او سفر آسان لتبعوک نو دوی به پیروي کړي وستا محبوب صلی الله علیه وسلم ولکن بعدت لیکن لرخ کار شوا علیهم دویتا الشقه لارا وسيحلفون بالله او زرد چې دوی به قسمونه اخري په الله باندې لو استطعنا کچری زمونږه طاقت وی لخرجنا نو خامخاوتلی به مونږه معکم د تاسو سره يهلكون انفسهم دی هلاکوي ځانونه خپل والله يعلم او الله تبارک وتعالى پوهیږي انهم لكاذبون چې بشک دوی لكاذبون خامخا دروغجن دي عفى الله عنك ما في دي اکړي الله تبارک وتعالى عنك تاتا یا عفى الله عنك الله تبارک وتعالى دي عفو کی تاتا اے محبوب صلی الله علیه وسلم لما اذنت لهم ولي اجازت ورکړو تا دیتا حتا يتبين تر دې چې ښکارا شوی وی لکا تاتا الذين هغه خلق صدقوا چې رښتونی وي وتعلم الكاذبين او تا معلوم کړیو دروغ وینکی لا يستأذنك الذين نغواړي اجازت دستانا هغه کسان يؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پورز د اخرت ان يجاهدوا باموالهم ان يجاهدوا لدين چې دوی جهاد وکړي باموالهم بخپل مالونو وانفسهم او بخپل ځانونو والله عليم بالمتقين او الله تبارک وتعالى خپي جني پرهیزګاران انما بشک خبردار بلندا يستأذنك الذين اجازت غواړستانه هغه کسان لا يؤمنون بالله چې دوی ایمان نه لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پورز د اخرت باندې ورتابت قلوبهم او پشک دي زړونه د دوی فهم في ريبهم پس دوی په خپل شک کې يترددون سرګردان دي ولو ارادوا الخروج او کچری دوی اراده کولې د وتلو
لأعدوا له نو ضرور به تیار کړی وي د دې دپاره عدتن سامان د تیاری ولكن كره الله لیکن الله تبارک وتعالى ناخوخ کړل انبعاثهم راپورته کېدل د دوی فثبتهم نو پس درانه کړل دوی وقیل او اویل شو اقعدوا مع القاعدين کینه د ناستو سره لو خرجوا فيكم کچری راوتلیو دوی فيكم دستاسو پتاسو کې د تاسو سره ما زادوکم نو نبو زیات کړي دوی پتاسو د پاره الا خبالا مگر فساد ولا اوضعوا او خامخه دوی بس غلیدلیو خلالکم ستاسو پمینس کې یبغونکم چې لټول به دوی پتاسو کې الفتنه فتنه یا دوی به لټولو فساد وفيكم سماعون او پتاسو کې سماعون لهم جاسوسان دي د دوی والله علیم بالظالمین او الله تبارک وتعالى په دې په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنه خامخه په تحقیق سره لټولې ودی فتنه او فساد من قبل مخکې د دینه وقلبوا او الټکړیو لکل امور استاسو د پاره کارونه حتا جاء الحق تر دې پورې چراغ حق وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله وهم كارهون او دوی نخوخون کیو دوی بدګنون کیو ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی یقول چوای اذن لي چې مال رخصت راکا ولا تفتني او ما په فتنه کې مغرزوا الا خبردار فی الفتنه سقطوا ففتنه کې پریوتل دوی وان جهنم او بشک جهنم لمحيطه بالكافرين راګیرون کې دي کافرانو لرا ان تصبك حسنه کچری ورسیږي تا تاسو خیګړه تسهم نو بدلږي په دی باندې وان تصبك مصیبه او کچری ورسیږي تا تاسو مصیبت او تکلیف یقولون وایدی قد اخذنا امرنا مونږ خو اغست د خپل کار مونږ خو سنبال کړه د خپل کار من قبل مخکې د دینا ويتولوا او دوی واپس شي مخواړی وهم فرحون او حال دادی چې دوی خوشاله وي قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم لن يصيبنا هرگز با راون رسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه څه چې لیکلي دي الله تبارک وتعالى زمونږ د پاره هو مولانا هغه کارساز زمونږ دی وعلى الله او په الله تبارک وتعالى باندې فليتوكل المؤمنون پکار د چې توکل وکي مؤمنان قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم هل تربصون بنا آیات سو انتظار کوي زمونږ په حق لا الا احدى الحسنيين مگر یو د دوه خېګړونه ونحن نتربص بكم او مونږ انتظار کوو تاسو په حق لا ان يصيبكم الله دا چې ورسوي تاسو ته الله تبارک وتعالى بعذاب من عنده عذاب د خپل طرفنا او بأيدينا یا زمونږ په لاسونو فتربصوا پس تاسو انتظار کوئ انا معكم متربصون بشک مونږ هم د تاسو سره انتظار کوونکي یو قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم انفقوا خرج کوئ تاسو طوعا په خوخه سره او کرهن یا پناخوخه لن يقبل منكم لن يتقبل منكم هرگز بقبول نکړي شي د تاسو نه انکم بشکا تاسو کنتم قوما فاسقین یی تاسو قوم نافرمانه وما منعهم او ندی منی کړي دوی ان تقبل منهم د لدی خبرنا تقبل منهم چې قبول کړي شي لدوینا نفقاتهم صدقې د دوی الا انهم مگر دا چې بشک دوی کفروا بالله منکر شوی دی کافران شوی دی انکاری شوی دی د الله تعالی نه او برسوله او د رسولنا ولا یاتون الصلاه او دوی ناراضی منزله الا وهم کسالا مگر په داسې حال کې چې وی دوی سستی کوونکی ولا ينفقون او دوی خرج نه کوي الا وهم کارهون مگر وی دی بدګنون کی فلا تعجبک پس پتعجب کې دیوانه چويتا اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او اولاد د دوی انما خبر داده بلنه دا
یرید الله غواړي الله تبارک وتعالى ليعذبهم بها چې دوی ته عذاب ورکړي په هغه سره فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې وتزهق انفسهم او اوزی نفسونه د دوی یعنی ساګانی د دوی وهم کافرون او دوی په داسې حال کې چې دوی به کافران وي ويحلفون بالله او دوی قسمونه خوري په الله باندې انهم لمنکم چې بشک دوی لمنکم خامخا د تاسو نه دي وما هم منکم او ندی دوی د تاسو نه ولکنهم لیکن دوی خو قوم یفرقون داسې قوم دی یفرقون چې یریږي ولکنهم یا داسې وایو ولکنهم بلکې دوی خو قوم داسې قوم دی یفرقون چې فرق لرونکي دي په ظاهر او باطن کې لو یجدون ملجأ کچری دوی بیا مومي زید پنا او مغارات یا غارونه او مدخلا یا زیدن نوتلو لولوا الیه نخام خادیب واپس شي هغه ته وهم یجمحون او دیز غلیدون کی ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوکتی یلمزوکا چې الزام لګی پتا باندې فی الصدقات په صدقو کې فان اعطوا منها پس کچری ورکړي شي دوی ته د هغینا ردون خوشاله شي وان لم يعطوا منها او کچری ورنکړي شي دوی ته د هغینا اذا هم يسخطون په هغه وخت کې دوی ناراضه شي ولو انهم ردوا او کچری بشک دوی ردو راضی کېده ما په هغه سو آتاهم الله چې ورکړي دي دیتا الله تبارک وتعالى ورسوله او د رسول وقالوا او دی ویلوي حسبنا الله کافی دی مونږ لرا الله تبارک وتعالى سيؤتين الله زرد چرابه کی مونږ ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا ورسوله او رسول ددو انا الى الله بشک مونږه د الله طرف ته راغبون امید لرونکیو انما خبردار بلندا الصدقات صدقه یعنی د زکات مال للفقراء د پاره د فقیرانو دی والمساکین او د مساکینو دی والعاملین علیها او د عاملین چې مقرر دي په دی باندې والمؤلفه قلوبهم او د هغه چا د پاره د کوم پزړونو کې چې الفت اچول کیږي وفي الرقاب او په سټونو کې یعنی په آزادولو د غلامانو کې والغارمین او د قرضدارو د پاره وفي سبيل الله او د الله په لار کې وابن السبيل او د پاره د مسافرو فریضه من الله فرض دی د الله تبارک وتعالى د جانبنا والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى پوه دی او خاوند حکمت دی ومنهم الذين او بعض د دوینا هغه کسان دي یؤذون النبي چې دی تکلیف ورکي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ويقولون او دوی وای هو اذن چې دی غوږ دی قل اذن خیر لكم او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم چې غوږ خیر لكم خدست تاسو د پاره یؤمن بالله ایمان لري په الله تبارک وتعالى باندې ويؤمن للمؤمنین او یقین لري د مؤمنانو د پاره ورحمت او رحمت للذین د هغه خلکو د پاره آمنو منکم چې دوی ایمان راوړي دي د تاسو نه والذین او هغه کسان یؤذون رسول الله چې دی تکلیف ورکړي د الله تبارک وتعالى رسول ته لهم اشترد دوی د پاره عذاب علیم عذاب دردناک یحلفون بالله دوی قسمونه خوري په الله تبارک وتعالى لکم استاسو د پاره ليرضوکم چې راضی کړي تاسو والله ورسوله او الله تبارک وتعالى او د هغه رسول احق ان يرضوه زیات حقدار دي چې رضا کړي دوی ان كانوا مؤمنين کچری وی دوی مؤمنان الم يعلموا آیات دوی نه پوهیږي انه چې بشکا هغه من يحادد الله ورسوله سوق چې مخالفت کوي د الله تبارک وتعالى او د رسول ددو فان له نو بشکا د پاره دی نار جهنم اور د جهنم
خالدن فیها چې دی به همیشه وي په دې کې ذلک الخزي العظیم دا لویه رسوایی ده یحذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل علیهم دا چې نازل شي په دوی باندې سورتن سورت تنبئهم چې اوخی دوی ته خبر ورکي دیتا بما په هغه څه باندې فی قلوبهم چې د دوی په زړونو کې دي قل استهزئوا ورته او فرمایا چې مسخري کوي تاسو خنداګانې کوي تاسو ان الله مخرج بشک الله تبارک وتعالى راخکار کون کې دي روباسون کې دي ما تحذرون د کوم خبرینه چې تاسو یریږئ ولا ان سالتهم او که چرته تپوس او کې د دوینه ليقولن نخامخ او بويدوي انما خبرداده بلندا كنا نخوض ونلعب مونږ خټوکی او لوبي کولی قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اب الله و آیاته آیا په الله باندې او د په آیتونو باندې او رسوله او د په پیغمبر باندې کنتم تستهزئون و تاسو ټوکی کوونکی تاسو په دې پورې ټوکی کوي لا تعتذروا عذرنا مړوان دي کوي بهانه مجوړوي قد کفرتم په تحقیق سره کافر شوی ای تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان د تاسو نه ان نعفو کچری معفی وکړو مونږه عن طائفه منکم یوی ډلې ته د تاسو نه نعذب عذاب ورکو مونږه طائفه بل ډلې ته بانهم كانوا فسبب د دې چې بشک دوی كانوا مجرمین ودي مجرمان المنافقون منافقان سړي والمنافقات او منافقات خزي بعضهم بعض د دوینا من بعض مرګري دي د بعض نورو يأمرون بالمنكر دوی حکم کوي په بدکار وينهون عن المعروف او منکول کوي دوی د نیکینا ويقبضون ايديهم او بنساتي دوی لاسونه خپل یعنی د خیرات نخپل لاس بنساتي نسوا الله دوی هیر کړی دی الله تبارک وتعالى فنسيهم نو هغه هیر کړی دی دوی ان المنافقین بشک منافقان هم الفاسقون هم دوی فاسقان دي وعد الله المنافقین وعد کړی دی الله تبارک وتعالى د منافقانو سلو سرا والمنافقات او د منافقانو خذو سرا والکفار او د کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها دوی به همیشه وي پدې کې هي حسبهم دغه عذاب کافی دی دوی لرا ولعنهم الله او لعنت کړي دی په دوی باندې الله تعالی ولهم اوشتدي د دوی د پاره عذاب مقیم عذاب همیشه کالذین پشان د هغه کسانو من قبلکم چې مخکی د استاسو نو کانو اشد منکم ودی زیات سخت ودی زیات استاسو نا قوتن په قوت کې و اکثر اموالا او زیاتو په مال کې و اولادن او په اولاد کې فاستمتعوا پس دوی فائدہ او چتکړه بخلاقهم د خپل برخنا فاستمتعتم پستاسم فائدہ واغستلا بخلاقکم پخپل برخی باندې کما استمتع الذين لکسن چې فائدہ هغست وا هغه کسانو من قبلکم چې مخکې دستاسو نو بخلاقهم پخپل برخه د دی باندې وخذتم او تاسو مشغول شوي کلذي خاضوا پشان د هغه چې دوی مشغول شویو اولئک دغه خلق حبطت اعمالهم زایشو العملون د دوی فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې و اولئک او دغه خلق هم الخاسرون هم دی تاوانیان دي الم یاتهم آیا ندر غلی دوی تا نبأ الذین خبر د هغه خلقو من قبلهم چې مخکې د دوی نو قوم نوح د قوم د نوح علی السلام وعاد او د عادیانو وثمود او د سمودیانو وقوم ابراهیم او د قوم د ابراهیم علی السلام واصحاب مدین او د مدین والو والمؤتفقات او د اغکلو چې الټکړي شویو اتتهم رسلهم راغلی دوی ته پیغمبران د دوی بالبينات پخکارا معجزو سرا فما كان الله پس نو الله تبارک وتعالى ليظلمهم چې ظلم یې کړیو په دوی باندې
لیکن کانو انفسهم یظلمون ودی په خپل ځانونو باندې چې ظلم یې کولو. والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان خزي بعضهم بعض د دوینا اولیاء بعض مرګري دي د بعض نورو یأمرون بالمعروف دوی حکم کوي په نیکه باندې وینهون او منکوي عن المنکر د بدو کارونو نه ويقيمون الصلاة او دوی قائموي منزو ويؤتون الزکاة او ورکوي دوی زکات ويطيعون الله ورسوله او اطاعت کوي دي د الله تعالی او د رسول ددو اولئک دغه خلق سيرحمهم الله زرد چې رحم به وکي الله تبارک وتعالى په دوی باندې ان الله عزيز حكيم بشک الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی. وعد الله المؤمنین وعده کړی د الله تبارک وتعالى د مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او د مؤمنانو خزو سره جنات د داسې جنتونو تجری من تحتها چې بهیږي به لاندې د هغینا الانهار نهرونه خالدین فیها دوی به همیشه وي په دې کې ومساکن طیبه او د پاکیزه مکانونو فی جنات عدن په جنتونو همیشه کې ورضوان او رضامندی من الله د الله تبارک وتعالى د جانبنا اکبر د ډیر لوی ده ذلك هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده. یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم جاهد الكفار جهاد کوا د کافرانو سره والمنافقین او د منافقین سره واغلظ عليهم او سختی کا و پدوی باندې ومأواهم جهنم او ټکانه د دوی جهنم دی وبئس المصير او ډیر بد زیری د ورتللو. يحلفون بالله دوی قسمونه خوري په الله تبارک وتعالى باندې ما قالو چې ندی ویلی دوی ولقد او خامخه په تحقیق سره قالو ویلی د دوی کلمه الكفر خبر د کفر وکفروا او دوی کافران شوی دي بعد اسلامهم پس د اسلام قبل ولود دوینا وهم او دوی اراده کړي وا بما لم ينالوا په هغه سو چې دوی بیان موندا وما نقموا او دی بدل وانغستو الا ان اغناهم الله مگر د دې خبرې چې غنیان کړیو دوی لره الله تبارک وتعالى ورسوله او رسول دهغه من فضله په خپل فضل سره فإن يتوبوا پس کچری دوی توبه وباسي یکو خیر لهم نویب بهتر د دې لپاره وإن يتولوا او کچری دوی اونمني دوی مخواړوي يعذبهم الله نعذاب ورکړي دوی ته الله تبارک وتعالى عذابا الیما عذاب دردناک فی الدنیا والآخرة په دنیا کې او په آخرت کې وما لهم او نبوی د دوی لپاره فی الارض په ځمکه کې من ولی سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوکتی عاهد الله چې وعده کړی و د الله تبارک وتعالى سره لئن آتانا کچری راکړي مونږ ته من فضله د خپل فضلنا لنصدقنا نخامخا مونږ به ضرور صدقه کو ولنکونن او خامخا شب مونږ من الصالحین د نیکانونا فلما آتاهم پس هر کله چې ورکو هغه دوی ته من فضله فضل خپل بخلو به ندوی شمتیا وکړه په هغه سره وتولوا او دوی وړېدل وهم معرضون او دوی مخ اړون کی فاعقبهم پس د دوی انجام کې خودو الله تبارک وتعالى نفاق فی قلوبهم د دوی پزلونو کې الی یوم یلقونه تر هغه ورځې چې دوی به ملاویږي د هغه سره بما اخلف الله په سبب د هغه سو چې دوی مخالفت وکړو د الله تعالی ما وعدوه د هغه وعده چې د سره کړي وا وبما كانوا يكذبون او په سبب د هغه سو چې دوی به دروغ ویل الم يعلموا آیات دوی نه پوهیږي ان الله يعلم سرهم چې بشک الله تبارک وتعالى پوهیږي
په پټو رازونو ونجواهم او د دوی په پټو مشورو وان الله او بشک الله تبارک وتعالى علام الغیوب ډیر پویږي ډیر خپویږي په غیب باندې الذين هغا کسان یلمزون چې الزام لګوي المتطوعين په خوشالۍ باندې په خیرات کوونکو متطوعين په خوشالۍ باندې خیرات کوونکو باندې الزام لګوي من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات په صدقو کې والذین او هغه کسان لا یجدون چې دوی بیا نمومي الا جهدهم مگر مهنت خپل فیسخرون منهم نو دوی ټوکی کوي دا منافقان ټوکی کوي منهم د دوی پورې سخر الله منهم بدله د ټوکو باور کی الله تبارک وتعالى د دوینا ولهم او شتد د دوی د پاره عذاب الیم عذاب دردناک استغفر لهم تبخنا اغواړه د دوی د پاره او لا تستغفر لهم یا تبخنا نغواړه د دوی د پاره تبخنه غواړي د دې د پاره یا تبخنه نه غواړي د دې د پاره ان تستغفر لهم کچره تبخنه غواړي د دوی د پاره 70 مره او یازلی فلن يغفر الله لهم نو هرگز با ونبخي الله تبارک وتعالى دوی ذلك بانهم دا زکه چې بشک دوی کفروا بالله ورسوله کافران دي په الله باندې او د هغه په رسول باندې والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين هدايت نكي قوم فاسقان ته فرح المخلفون خوشاله شو رستو پاتې شوی د جهاد نه بمقعدهم په خپل ناسته باندې خلاف رسول الله په خلاف د پیغمبر په خلاف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکرهو او بدګنی دوی ان یجاهدوا دا چې جهاد وکي دوی باموالهم وانفسهم په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې وقالو او دوی وای یعنی نور خلکو تم وای لا تنفروا موزه تاسو د جهاد د پاره فی الحر په ګرمۍ کې قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم نار جهنم اور د جهنم اشد حرا ډیر ګرم دی لو کانوا يفقهون کاش چې دوی پوهې دي فليضحكوا قليلا پس او د خاندي دوی لګو وليبكوا كثيرا او او د جاړي دوی ډیر جزاء بما كانوا يكسبون دا سزا د هغه صدا چې کوم کسب بدوی کولو فإن رجعك الله پس کچری واپس راوستې ته الله تبارک وتعالى الى طائفه يودلتا منهم د دوینا فاستأذنوك پس اجازت اغواړي دوی دستانه للخروج د پاره د خروج د پاره د وتلو د جهاد فقل نو او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم لن تخرجوا معي هرگز تاسو نشئ وتلی زما سره ابدا همیشه تل ترتلا ولن تقاتلوا معي او تاسو نشئ جنگی دی معي زما په معیت کې زما په مرګرتیا کې عدوان د دشمن سره انکم ردیتم بشک تاسو راضی شوی بالقعود پناست باندې اول مره فاول ذل فقعدون پسکینه تاسو مع الخالفین د رستو پاتې شو سره د رستو پاتې خلکو سره ولا تصلي او ته منز مکوا یعنی منز د جنازې مکوا على احد منهم په یو قسم د دې منافقینونه ما ته چې مرشي ابدا همیشه ولا تقم على قبره او ته مودرګه د په قبر باندې انهم بشک دوی کفروا بالله دوی کفر کړی دی په الله تعالی باندې ورسوله او د په رسول باندې وماتوا او دوی مړشو وهم فاسقون او دوی نافرمانه په داسې حال کې چې دوی نافرمانه ولا تعجبک او په تعجب کې دیوانه چیتا اموالهم مالون د دوی و اولادهم او اولاد د دوی انما خبرداد بلندا يريد الله غالي الله تبارك وتعالى ان يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته بها په دې سره په دنیا په دنیا کې وتزهق انفسهم او اوزي روحونه د دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافران وي
و اذا انزلت او هر کله چې نازل کړي شي سورة یو سورت ان آمنو بالله دا چې ایمان راوړی په الله تبارک وتعالى باندې وجاهدوا مع رسوله او جهاد وکړي په مرګرتیا د رسول د کې استأذن کا نو اجازت غواړي دستانه اولو الطول منهم مالدار خلق د دوینا وقالو او وای دوی ذرنا پریک د مونږه نکم مع القاعدین چې شو مونږه د ناستو سره رضو بان یکونو دوی راضی شول بان یکونو چې بان په دې خبره یکونو چې وی دي دوی مع الخوالف د رستو پاتې کیدونکو مع الخوالف د رستو پاتې کیدونکو سره وطبع على قلوبهم او مهر اوهل شو د دوی په زړونو باندې فهم لا يفقهون پس دوی نه پوهیږي لیکن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والذین او هغه کسان آمنوا معه چې ایمان راوړی دی معه د سره جاهدوا دوی جهاد وکړو به اموالهم په مالونو خپلو وانفسهم او په ځانونو خپلو واولئک او دغه خلق لهم الخيرات د دې لپاره خیګړي دي واولئک او دغه خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دي هم دی خلاصي مندون کی دي واولئک هم المفلحون خپل لفظي ترجمه دار هم دی کامیاب دي اعد الله لهم تیار کړی دی الله تبارک وتعالى د دې لپاره جناتین داسې جنتونه تجری من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې د هغینا نهرونه خالدین فیها دوی به همیشه وي په هغه کې ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده وجاء المعذرون او راغل العذر وړاندې کوونکي راغل البهانګر من الاعراب د کلیوالونه ليؤذن لهم چې اجازت ورکړي شي دوی ته وقعد الذين او کیناستل هغه کسان كذبوا الله چې دوی دروغ ویلیو الله تبارک وتعالى ته ورسوله او د رسول ته سيصيب الذين زرد چې وبرسیږي هغه کسانو ته کفروا منهم چې کافران دي د دوینا عذاب الیم عذاب دردناک ليس على الضعفاء نشته دی په کمزورو باندې ولا على المرضى او نه په بیمارانو باندې ولا على الذين او نه په هغه کسانو باندې لا یجدون چې دوی بیان مومي ما هغه سیز ينفقون چې خرچ کړي سپینشتا حرج سحرج پنشتا سګنا پنشتا اذا نصحوا هر کله چې دی خیر خواهی کوي لله د الله د پاره ورسوله او د رسول ما علی المحسنین نشته دی په نیکی کوونکو باندې من سبیل سلار والله غفور رحیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې دی ولا علی الذین او نه په هغه خلکو اذا ما اتوکا هر کله چې دوی راشي تا لتحملهم د دې لپاره چې ته سورلی ورکړي دوی ته قلتا نو تا ویل لا اجدو چې زه بیا نمومما ما هغه سیز احملکم علیه چې زه سوارکم تاسو په هغه باندې تولو نو دوی واپس شو واعینهم په داسې حال کې چې سترګې د دوی تفید من الدمع بیولی اوخ کې حزنا د وجه د غمنا الله یجدو دا چې دوی بیان مومي ما ينفقون هغه چې دوی خرج کړي انما السبيل بشک لار علی الذين په هغه کسانو باندې دا یستاذنونک چې دوی اجازت غواړي لتانا وهم اغنیاء او دوی مالدار دي رضو بان یکونو دی راضی شوی دی په دې خبره یکونو چې شي دوی مع الخوالف د رستو پاتې کیدونکو سره یا د رستو پاتې کیدونکو خزو سره وطبع الله على قلوبهم او مهر لګول دی الله تبارک وتعالى د دوی په زړونو باندې فهم لا يعلمون پس دوی نه پوهیږي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين